پرچم سه‌رنگ کشور نماد هویت ملی ما و نقطه وصل تمام اقوام کشور است. وقتی پرچم کشور با دستان توانمند سرباز در سنگرهای نبرد و قهرمانان ورزش در میادین بین المللی به اهتزاز در می آید، موج از شادی و خوشحالی به راه می افتد. درفش سرزمین ما بلند باد، بلند باد، سیاه و سرخ و سبز، سیاه و سرخ و سبز، در کنار رنگین کمان بیرق‌های جهان. درفش سرزمین د افغانستان تر ټولو لوی بیرغ د کابل ښار په زړه کې دی. دا وزیر محمد اکبر خان په غونډۍ رپیږي. دا بیرغ په 1993 کال کې د دوست هیواد هندستان له لوري افغانستان ته ډالۍ شوی دی. د افغانستان اسلامي جمهوریت اوس مهال دا ویاړ لري چې په کور دننه دا بیرغ جوړ کړي. دا وزیر محمد اکبر خان غونډۍ بیرغ 80 متره لوړوالی لري. طول یې 40 متره دی او عرض یې 26 متره دی. درفش سرزمین ما بر زمین ما. په 1996 کال کې د جلالت مآب جمهور رئیس محمد اشرف غني له لوري د اسد اومه نیټه د بیرغ ملي ورځ ونومول شوه او په تقویم کې ځای پر ځای شوه. له هغې وروسته هر کال د هیواد په ګوټ ګوټ کې په پراخ ډول لمانځل کیږي. دا له ښایسته او غروره ډک بیرغ دی تل رپاند وي. هفته اسد، روز ملی بیرق مبارک.